نن معاشره کې د لمونځ ډېره غټه کوتاهي شروع ده. دا خو زموږ د اغیارو څه ګیله کېدل چې دا کافران دي د دې په ملک کې اوسېږي نو مسلمانان. اوس مسلمانان په اسلامي معاشره کې د لمنځو اهتمام نه کوي. که ګورې ورور سره جنجال خوابه دې ولې دی لمانځه ته نه راځي، لمونځ په جماعت نه کوي. د پلار روزي سره جنجال، پلار شرای ورته کوي، پلار د کوره باسي، پلار ورته وایي زما سعا کې چې پوښتنه وکړي بابا ولې څه پېښه ده، دا جماعت ته نه راځي، دا لمونځ نه کوي. حال دا دی چې دا پلار چې کوم پیغام تا ته درکوي د دې د جهنم یوه بدڅرکه والله که پر تا پیرزو ده چې جای چې بیا په جهنم کې ته سوځېږې او د لمانځه نه کولو به عذاب چې کوم دی هغه به اوس تاسو واورئ چې څومره غټ عذاب دی د لمانځه په نه کول باندې. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي تحترقون فاذا صلیتم الصبح. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو لمبې د اور بلوي کله چې لمونځ وکړي هغه لمبې د اور را ختم شي. لمبې څه شي؟ لمبې دا دی چې کله سړی ګناه کوي هغه ګناه په وجه باندې جهنم ته ځان اماده کوي او په جهنم کې لمبې دي خپل ځان لمبو ته اماده کوي. نبي علیه السلام فرمایي یو بنده د الله تبارک وتعالی یو بنده دا ځان لره اور ته اماده کوي، لمبو ته ځان اماده کوي، خو کله چې لمونځ په جماعت وکړي هغه لمبې بېرته سړې شي او ګناه یې الله ورمات کړي. بیا چې کله دی ګناه وکړي بیا لمبو ته اماده سي، بیا چې کوم وخت د بل لمانځه وخت ورباندې راغلی هغه لمانځه په ذریعه باندې الله تبارک وتعالی دی د ده ګناهونه ورماف کړي. هغه د لمبو چې کومه د ده د سوځلو یو ذریعه وه الله تبارک وتعالی هغه ځینې کړي. نو زما او ستا لمونځونه دا یو ډېر عظیم عبادت دی. دا ته د رواج په خاطر مه ګوره، دا ته به دا مه ګوره ما ته پلار او نیکه راښول دي بس د هغه لمونځ ستا لمونځ دې کوم نه زه څه کوم. نه، لمونځ ته د عبادت په نظر وګوره، لمونځ ته د خدای تبارک وتعالی د اطاعت په نظر وګوره، نو بیا به ستا عبادت ستا اطاعت الله تبارک وتعالی قبلوي.